بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد. چونکې نن د ملګرو امتحان شو، الحمدلله ډېرو ملګرو امتحان ورکړ، خو اکثر ملګري بیا هم د دې نتیجې کتلو طریقه کار باندې نه دي پوه شوي. نو د هغې مختصر وضاحت تاسو ته درکومه په دې ویډیو کې. او دغه شان چې کوم امتحان مونږ ورکړی دی یا نورو ملګرو ورکړی دی، نو د هغې هغه طریقه کار زه به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې ذکر کومه. د ټول ناول دا لینک دی، په دې لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا تاسو سره نشر شوی هم دی، دا د بلیک بورډ لینک دی. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو، دا بلیک بورډ شو. دلته به رقم التسجیل ورکړئ او لاندې به دوباره ورکړئ، بیا به تسجیل الدخول ووایي. اوس دلته زه د یو ملګري رقم التسجیل ورکوم. دلته د دې ملګري دا رقم التسجیل ما کولاو کړ، دا تاسو کتی شئ. دلته هر څه شته دی. دې ملګري امتحان وختي ورکړی دی. اوس دې د نمبرو کتلو طریقه کار دا دی، دلته ګوره دا نوم دی او د هغې نه سره خوا کې دلته دا ټول ډیټیل دی. نمبر چې ګورئ تاسو به راشئ دلته په دې ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ او دلته به لاندې راشئ. دا وګورئ دې ملګري چې کوم دي دا GSC نمبر دی. همدغه شان که چېرته تاسو ته دا ویب سایټ په موبایل باندې نشي کولاوېدی، موبایل کې دا اکثر نه کولاویږي، نو دغه ویب سایټ چې کوم دی ډیسکټاپ موډ ته یې واړوئ. د هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې دغه شان دا خپلې نمبرې همدې ځای کې پیدا کړئ. نو دا اولنۍ طریقه د کتلو وه. دې نه وروسته دویمه خبره دلته دا ده چې دې ملګري په کومه طریقه کار باندې امتحان ورکړی دی، هغه طریقه کار تاسو سره زه نشرومه. دلته اوس زه دې نه لاګین کېږم، صرف هغه امتحان ویډیو چې کوم دی هغه تاسو سره زه نشروم. يرحب بكم. كيف يمكنني خدمتك؟ أهلا بك. أرغب في الحصول على حجز لغرفة واحدة. بكل سرور. كم سريرا تريد؟ سريرا مفردا. أود أن أعرف كم تكلفة الغرفة لليلة واحدة. تكلفة الليلة الواحدة 100 ريال. وماذا يشمل هذا السعر؟ السعر يشمل وجبة الإفطار وإنترنت مجاني. رائع. أرغب أن أحجز غرفة من فضلك لمدة 3 ليال
بداية من يوم الأحد الأسبوع القادم، ويكون الحجز باسم محمود. شكرا لاختيارك فندق السلام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات، رحلة رقم 386 والمتوجهة بمشيئة الله إلى مسقط. فعلى حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. طيران الإمارات يتمنى لكم رحلة ممتعة. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات، رحلة رقم 386 والمتوجهة بمشيئة الله إلى مسقط. فعلى حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. طيران الإمارات يتمنى لكم رحلة ممتعة. عامر، أراك في البيت أغلب الوقت، ألا تذهب إلى الجامعة؟ نعم، فأنا أتابع دروسي عن بعد. تتابع دروسك عن بعد؟ كيف؟ الأمر بسيط جدا. أجلس أمام جهازي المحمول وأتأكد من اتصاله بشبكة الإنترنت، ثم أدخل إلى الدرس من خلال هذا الرابط بضغطة زر. بهذه السهولة؟ ولكن ما الفائدة من التعليم عن بعد؟ هناك فوائد كثيرة للتعليم عن بعد، منها أن الدراسة تكون في المنزل، وهذا يوفر بديلا ممتازا وفرصا للتعليم بصورة أكبر للطلبة الذين لا تسمح لهم إمكاناتهم أو قدراتهم بحجز مقعد دراسي في الجامعة أو الوصول إليها. وهل توجد فوائد أخرى؟ بالتأكيد، مثل إعادة سماع أو مشاهدة تسجيل الدرس وقت الحاجة. ولكن كيف تقدمون واجباتكم؟ نكتبها ونرسلها إلى المعلمين إلكترونيا. نعم، نسيت أن أخبرك يا أحمد أن التعليم عن بعد يتيح للمعلمين عرض دروسهم بطرق حديثة أكثر إبداعا، مثل الفيديوهات والعروض التقديمية والتسجيلات الصوتية. رائع، أتفق معك يا عامر.
التعليم عن بعد له فوائد كثيرة. إن العلم هو حجر الأساس، وهو الوسيلة التي يتعرف بها الإنسان على دينه، وهو الوسيلة التي يستطيع بها الإنسان أن يعرف طاعة ربه. وأول أمر جاء به جبريل من عند الله إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأمر بالتعلم. وأول آية نزلت من القرآن اقرأ. لقد حث القرآن على التعلم، والله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. وأشاد بمنزلة العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر ووقت وبذل وجلد وتضحية، وبقدر العنا تنال المنى. يحتاج طالب العلم إلى إخلاص النية وصدق العزيمة وتزكية النفس والتجرد من المعوقات والمثبطات، فلن يدرك السادة من لزم الوسادة. خير.
دا اوس لګولی شي. السلام علیکم ورحمت الله. دا تاسو کتلی شئ د دې ملګري چې 80 نمبر یې راغلی.